سلامونه په دې هیله چې ټول به روغ جوړ اوسئ. یو ځل بیا میراج خان سکلز یوټیوب چینل له طرفه په نن ویډیو کې به زه تاسو ته یو بله صرافي یو بل اکسچینج در معرفي کوم چې کله موږ تاسو اکاونټ پکې جوړ کړو ډایرکټ موږ تاسو ته $10 په وړیا ډول سره راکوي. په هغې $10 به موږ تاسو ټریډ کړو او څومره ګټه چې موږ تاسو ته راکول کېږي هغه موږ تاسو کولی شو په اسانۍ سره له دې څخه چې دی ویډرا کړو. نو تاسو سره دغه ویډیو تر پایه پورې وګورئ. زموږ چینل میراج خان سکل در سره سبسکرایب کړئ. د دې صرافۍ یا د دې اکسچینج لینک به تاسو ته د همدې ویډیو په ډسکرپشن او همدارنګه په لومړي کمنټ کې میلاو شي. په هغه لینک باندې به تاسو کلیک واخلئ نو تاسو ته به دغه سایټ په دغه شکل سره چې دی راخلاص شي. دلته به تاسو وکړئ، دلته به راشئ راجستر، په راجستر باندې به تاسو ورته کلیک واخلئ. صحیح ده. چې کله په راجستر باندې کلیک واخیست لږ انتظار بعد به موږ تاسو ته دغه صفحه خلاص شي. دې ځای کې به تاسو راشئ ایمیل برخې ته. صحیح ده. ایمیل برخې ته چې کله راغلی دلته به تاسو خپل یو ایمیل ورکړئ. کوم ایمیل چې تاسو لرئ یا جیمیل ایمیل هغه به تاسو دلته ورته ورکړئ. کله هم چې تاسو ایمیل ورکړه په دې ځای کې به تاسو راشئ پاسورډ به ورکړئ. پاسورډ به تاسو سټرانګ پاسورډ جوړ کړئ. صحیح ده. نو اول به خپل نوم ولیکئ، بیا به عددونه استعمال کړئ. نو تاسو به د نوم اول حروف باید په غټ توري سره ولیکئ. لکه کوین ډبلیو لیکل شوی دی نو سی په غټ حروف سره لیکل شوی، یعنې په غټ دغه سره به ولیکئ تاسو. نو دلته زه راځم پاسورډ جوړوم ورته. لومړي ځای کې تاسو ایمیل ورکړئ. ایمیل نه بعد به تاسو دلته پاسورډ ورکړئ، بیا به همدا پاسورډ په دې ځای کې ورکړئ او دلته به تاسو په ایمیل وریفیکیشن کوډ باندې تاسو ورته کلیک واخلئ. کله چې په ایمیل وریفیکیشن کوډ باندې تاسو کلیک واخیست دلته وریفیکیشن له تاسو غواړي. وریفیکیشن لپاره به تاسو په دې ځای باندې کلیک ورته واخلئ. چې کله په دې ځای باندې تاسو کلیک واخیست لږ انتظار بعد به موږ تاسو ته دغه یوه صفحه خلاص شي. دلته تاسو ته لیکلي چې سلیکټ 3 تصویران تاسو انتخاب کړئ. 3 تصویران به څه شکل دلته به تاسو ګورئ، دلته تاسو ته څه ښایي. نه دلته مطلب موږ ته پول ښایي. نو دې تصویرانو کې به زه پول ګورم. نو پول ما سره چیرته دی؟ یو دا دی، دا دی، دا دی. صحیح. دا 3 تصویران ما فول کې انتخاب کړو نو زما وریفیکیشن چې دی هغه کمپلیټ شو. چې کله وریفیکیشن کمپلیټ شو له هغې بعد به زموږ ستاسې ایمیل یا جیمیل ته یو کوډ راشي. نو اوس به تاسو خپل جیمیل را خلاص کړئ. چې کله خپل جیمیل را خلاص کړئ موږ تاسو ته وریفیکیشن او کوډ راغلی. په دې باندې به تاسو وریفیکیشن کوډ به ستاسې جیمیل ته راغلی، خپل جیمیل به را خلاص کړئ. را به شئ دغه کوډ به تاسو کاپي ونیسئ له ځان سره. صحیح ده. چې کله هم کاپي ونیوه را به شئ همدلته. کله چې همدلته راغلی دلته به تاسو ایمیل وریفیکیشن کوډ ورته پیسټ کړئ. هغې ځای نه به تاسو کاپي اخیست. کله هم دا پیسټ کړه دلته به تاسو راشئ دې ته به ټیک مار علامه ولګوئ. صحیح ده. ټیک مار علامه چې ولګوله په راجستر باندې به تاسو ورته کلیک واخلئ. کله چې په راجستر باندې تاسو کلیک واخیستو دلته تاسو ته چې اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ په دې باندې به تاسو ورته کلیک واخلئ. چې کله په دې باندې تاسو کلیک واخیسته نو دلته به موږ تاسو ته دلته به تاسو ګوګل پلی باندې کلیک واخلئ. دا وینئ ګوګل پلی، په دې باندې به تاسو ورته کلیک واخلئ. چې کله تاسو په دې باندې کلیک واخیست له دې ځای به تاسو له پلی سټور دغه اپلیکیشن چې دی ډاونلوډ کړئ. کله هم چې تاسو سره اپلیکیشن انسټال شو نو دلته به تاسو په اوپن باندې کلیک واخلئ. صحیح ده. چې کله په اوپن باندې تاسو کلیک واخیست موږ تاسو ته به اپلیکیشن په دغه شکل سره راخلاص شي دغه اکسچینج. صحیح ده. په الاو باندې به تاسو ورته کلیک واخلئ. چې کله په الاو باندې کلیک واخیست دلته به زر نشانه باندې به کلیک وکړئ. اوس به تاسو راشئ په دې ځای باندې به تاسو ورته کلیک واخلئ. چې دغه پروفایل په دې ځای باندې به تاسو ورته کلیک واخلئ. چې کله په دې ځای کې تاسو کلیک واخیست دلته په لوګین باندې تاسو کلیک واخلئ. لوګین باندې به تاسو ورته کلیک واخلئ. چې کله په لوګین باندې تاسو کلیک واخیست دلته به تاسو راشئ خپل ایمیل ځای ته. صحیح شو. او دلته به تاسو خپل ایمیل چې دی ورکړئ. کوم ایمیل چې تاسو لرئ. راځم زه خپل ایمیل ورکوم. دلته به زه خپل پاسورډ ورکوم. کوم پاسورډ چې ما وخته ورکړو. چې ما ایمیل ورکړو پاسورډ مو ورکړو نو لوګین باندې به زه کلیک واخلم. صحیح ده. لوګین باندې به تاسو کلیک واخلئ. دلته بیا تاسو نه وریفیکیشن غواړي. تاسو انتخاب کړئ 3 تصویران. دلته څه درنه غواړي دې کې تاسو ته ښایي. نو مطلب دغه مثلا موږ نه غواړي دا به زه انتخاب کړم 3 واړه. صحیح ده. په دغه شکل سره به 3 واړه انتخاب کړو. چې کله مې انتخاب کړو زموږ ستاسې وریفیکیشن چې دی هغه وشو. نو دلته به زموږ ستاسې ایمیل ته یو وریفیکیشن کوډ د لوګین یو وریفیکیشن کوډ به زموږ ستاسې ایمیل ته چې دی لاړ شي. نو دلته به راشئ تاسو به خپل ایمیل چې دی راخلاص کړئ. صحیح ده. کله خپل ایمیل راخلاص کړئ وریفیکیشن کوډ موږ تاسو ته راغی نو دلته به تاسو راشئ او دغه کوډ به ځینې داسې په دغه شکل ځان سره تاسو کاپي واخلئ. صحیح ده. چې کله هم کاپي ونه دلته به راشئ او دغه کوډ به تاسو پیسټ کړئ. صحیح ده. چې په دغه شکل هم پیسټ کړئ په نیکسټ باندې به تاسو کلیک واخلئ. چې کله په نیکسټ باندې کلیک واخلئ زموږ ستاسې اکاونټ چې دی په دغه اکسچینج کې چې دی خلاص شو. نو د دې لپاره به تاسو تر ټولو لومړی راشئ KYC به بشپړه کړئ. صحیح د KYC دپاره به په دې KYC اپلوډ باندې تاسو کلیک واخلئ او دلته به تاسو بیسیک وریفیکیشن وکړئ. صحیح د بیسیک وریفیکیشن لپاره په وریفای نو باندې تاسو کلیک واخلئ.
چې کله په وریفای نو باندې تاسو کلیک واخیست دلته به تاسو لومړی چې د خپل ملک چې د انتخاب کړئ په دې ځای به تاسو کلیک واخلئ سلیکټ کنټری په دې سلیکټ کنټری باندې به تاسو کلیک واخلئ او دلته به تاسو انتخاب کړئ افغانستان به تاسو انتخاب کړئ چې کله مې انتخاب کړ نو دلته به موږ تاسو د خپل الکترونیکی تذکرې لومړی نوم ورکړو چې کوم نوم تاسو لرئ صحیح شو او دلته به موږ لاس وروستی نوم ورکړو او دلته به موږ تاسو سره که تاسو پاسپورت لرئ که هر څه لرئ که الکترونیکی تذکره لرئ همدا کارت صحیح دی او که چېرته پاسپورت لرئ په ځای کې تاسو کولی شئ پاسپورت انتخاب کړئ او دلته به تاسو د خپل الکترونیکی تذکرې هغه شماره ورکړئ چې کله مې الکترونیکی تذکرې شماره ورکړه له هغې بعد به تاسو څه وکړئ له هغې بعد به تاسو دلته خپل ډیټ اف برت چې دی ولیکئ کله مې ډیټ اف برت ولیکل دې ځای به تاسو دې اپلوډ باندې به تاسو کلیک واخلئ دلته به تاسو خپل الکترونیکی تذکره چې دی ورته اپلوډ کړئ او په وریفیکیشن باندې به تاسو کلیک واخلئ نو ستاسو وریفیکیشن چې دی هغه به کمپلیټ شي چې کله وریفیکیشن وشو نو بیا به تاسو راشئ خپل وایلیټ ته صحیح شو نو دلته به تاسو یوز باندې به تاسو ورته کلیک واخلئ چې کله یوز باندې کلیک واخلئ لاندې به راشئ او دا سلیکټ باندې کلیک واخلئ او دا به تاسو کنفارم کړئ صحیح ده په دغه شکل سره به کنفارم باندې کلیک کړئ او دلته به لیکل شوي د اکټیو نو په اکټیو نو باندې به تاسو کلیک واخلئ لاندې به راشئ او دا به ټیک مار به ورته ډک کړئ او کنفارم باندې به تاسو کلیک واخلئ چې کله کلیک واخیستم نو زموږ ستاسې فیوچر کومه برخه چې هغه موږ تاسو ته اوپن شو دلته به تاسو راشئ خپل اسټ برخې ته چې اسټ ځای لیکل شو اسټ ته به راشئ نو دلته به موږ تاسو چې اسټ باندې کلیک اوکې باندې نو موږ تاسو ته لس یوزډټي چې دی هغه راکړل شو لس یوزډټي باندې موږ تاسو څه کولی شو موږ تاسو کولی شو یوازې په ایتیریم کې دې باندې ټریډ وکړو دلته به تاسو لاندې راشئ دلته لیکل شوي بونس په دې بونس باندې به تاسو ورته کلیک واخلئ صحیح ده چې کله په بونس باندې تاسو کلیک واخلئ دلته به ګو ټو یوز صحیح ده په دې باندې به تاسو ورته کلیک واخلئ چې کله په ګو ټو یوز باندې کلیک واخلئ موږ تاسو یوازې کولی شو چې په ایتیریم کې یو ځل دپاره په دغه $10 باندې ټریډ وکړو چې څومره ګټه موږ تاسو ته پاتې کېږي کولی شو هغه نه استفاده وکړو او په هغې باندې موږ تاسو نور کار